د لوی خدای په نامه د خبرونو سرټکی. چین ته د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال سفر. د ناروې د شاردفیر سره د عدلیې وزارت د وزیر کتنه او له افغانستان سره د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د چین د ولسمشر ټینګار. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنوونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې 2024 کال د غبرګولي 28مه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د یوه لوړپوړي امارتي پلاوي په مشرۍ د چین جنوبي اسیا په 9 نندارتون او فورم کې د ګډون په موخه چین ته سفر کړی دی. یاد پلاوي کې د صنعت او تجارت وزیر نورالدین عزیزي، د بهرنیو چارو وزارت مالیې او ادارې مرستیال ډاکټر محمد نعیم وردک شامل دي. ټاکل شوي چې مولوي عبدالسلام حنفي د دې سفر پر مهال د چین جنوبي اسیا په 9 نندارتون او فورم کې د ګډون او وینا ترڅنګ له یو شمېر چینایي چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړي. د عدلیې وزیر شیخ عبدالحکیم شرعي د افغانستان لپاره د ناروې له شاردافیر فیلبرټ ایلساس او مل پلاوي سره کتل. د شیخ عبدالحکیم شرعي په دې کتنه کې ویلي چې د اسلامي امارت د عدلیې وزارت فرعي قوانین له قرآن کریم، نبوي سنتونو او د حنفي فقې له معتبر سرچینو څخه تخریج کوي او د دغه قوانینو نه 95 سلنه چارې په عدلیې وزارت کې بشپړ شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې علما کرام او حقوقپوهان پر قوانینو کار کوي او دا قوانین د القادر امیر المؤمنین حفظه الله تر دقیقې کتنې وروسته او د هغه لخوا توشیح او نافذ کیږي. د ناروې شاردافیر د عدلیې وزارت د کارونو ستاینه کړې او ویلي دي چې له افغانستان سره د اړیکو پیاوړتیا د ناروې له لومړیتوبونو څخه ده. پاکستاني رسنۍ راپور ورکړی چې د یاد هیواد لوی درستیز عاصم منیر نن چهارشنبې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لیدنه کوي. د راپورونو له مخې دا لیدنه به د بندو دروازو تر شا او د رسنیو له حضور پرته ترسره شي. د یادولو وړ ده چې عاصم منیر له تیرو 4 ورځو راهیسې په امریکا کې شتون لري. او وروستی خبر ده چې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د قزاقستان په استانه ښار کې د چین منځنۍ اسیا د 2مې غونډې پر مهال افغانستان سره پر دوامداره همکاري ټینګار کړ. د چین ولسمشر زیاته کړه چې د همغږي او پیاوړتیا به د پرمختیایي وړتیاو د په لوړولو او په لنډ وخت کې د افغانستان په بیا رغونه کې هم مرسته وکړي. قدرمن لیدونکو له عملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.